تازه نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. لومړی دا ویډیو ګورئ چې د پوډري په جامه کې یو جاسوس غږیږي. هغلته شفاخانه نه ده، غږ مې د ټول واورېده که مسؤلین د کار څوک دي، فقط زندان یې ورته جوړ کړی. زه به تاسو ته نمونه دغلته مستنده د وښیم چې د شفاخانې نه رخصت شوي دي. دوی مطلق رواني مریضان دي. د دوی نه په دغه ویډیو کې یو نفر چې پکول یې په سر ده او له مخ څخه یې څادر تاو کړی ده وایي چې اسلامي امارت له لوري نیول شوي پوډریان په داسې یو زندان کې ساتل کیږي چې دوی سره رواني لحاظ ښه چلند نه کیږي او دوی د رواني لحاظ مریضان شوي دي. دغه ویډیو د VOA یا امریکا غږ راډیو له لوري په ټولنیزو رسنیو کې نشر شوی. دوی د امریکا غږ دي نه د افغانستان. لومړی د دغه نفر قوارې ته که وګورو نه یې خبرې داسې دي چې هغه پوډري ته ورته ښکاري. که چیرې د هغه نورو خبرو ته هم وګورو نو داسې نه معلومیږي چې هغه د یو داسې پوډري وي چې په کوڅو کې ګرځېدلی وي. د ده په لاس کې یو فلټر ښکاري چې ظاهرا یې د دې لپاره استعمالوي چې ګواکې دا نشهیي ده، خو ولې یې خپل مخ پټ کړی؟ که دا واقعا نشهیي وي یو پوډري هېڅکله له دې نه ډارېږي چې ګنې ما به امنیتي ځواکونه ونیسي او وبه مې وهي چې تا ولې له فلاني تلویزیون یا فلاني راډیو سره مرکه کړي او د اسلامي امارت د نظام پر وړاندې دې خبرې کړي دي. یو پوډري یا معتاد هېڅکله هم په دې قصه کې نه وي. دغه کس مخ د دې لپاره پټ کړی ده چې ونه پیژندل شي. همدا ډول خبریال هم خپلې خبرې په دې ویډیو کې کټ کړي دي او یوازې د همدغه کس خبرې خپرې کړي. همدا ډول دغه نفر وایي چې په تیر کې علي آباد روغتون کې ګلان و، خو هلته سوټي په لاس نفر ولاړ دي او که چا سره لږ څه نشهیي مواد ونیسي وهي او دوی ته رواني تکلیف پیدا کیږي. دغه شخص وایي چې تاسې د روانشناسۍ له مخې پوهیږئ چې یو انسان په داسې حالات کې څه ډول فکر کوي او څه ډول خپل شخصیت له لاسه ورکوي. که چیرې دې خبرو ته دقیق وکتل شي نو دغه خبرې د یو معتاد یا یو پوډري او داسې چا خبرې نه دي چې هغه واقعا په کوڅو کې ګرځېدلی، د خلکو له لوري رټل سوی، همدا ډول دی یوازې د خپل نشې په غم کې ده او نور د دنیا مسایلو په اړه یې فکر نه وي. که یو پوډري ته وکتل شي د هغه حالات همدا ډول وي. هغه یوازینی غم خپله نشه برابرول او د خپلې ګېډې مړول وي. هغه د نورو دونه درندو مسایلو په غم کې نه وي چې حتی له دې ویرې چې د مرکه کړې ده خپل مخ پټ کړي. دا چې د خپل مخ پټ کړی د دې لپاره چې ونه پیژندل شي تر ټولو ستر ثبوت همدا ده چې دا غواړي داسې خبرې وکړي. هغه پروګرام چې اسلامي امارت د معتادین د ژغورلو او د هغوی د ځای ځایګي د ختمولو لپاره په کار اچولی و ډېر کامیاب و او د ولس له لوري یې دروند هرکلی وشو. دغه هرکلی د اسلامي امارت د مخالفینو له لوري هم وشو. همدا ډول هغه څوک چې د اسلامي امارت د نظام سره موافق و په پراخه کچه یې دغه پیښې ته انعکاس ورکړ. په دغه خبرو دغه سړی غواړي دغه هڅې کمرنګه کړي او د اسلامي امارت له لوري دغه پیل شوی پروګرام خلکو ته بې اهمیته وښيي. د اسلامي امارت له لوري د VOA یا امریکا غږ راډیو چې همیش یې د امریکا غږ اوچت کړی او د افغان ولس غږ نه ده په افغانستان کې بلاک شوی. همدا ډول د دوی ویب سایټ هم په افغانستان کې د اوس لپاره بلاک شوی ده. د دغه مرکې اساسي هدف دا ده چې ګواکې دغه پروګرام بې اهمیته کړي. په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه انسانان په نشهیي موادو روږدي دي. په کمو امکاناتو دغومره انسانانو ته رسیدل او د هغوی په یو وخت کې روغتیایي تداوي کول د افغانستان په داسې حالاتو کې چې اقتصادي حالات یې هم سم نه ده او په نړیواله کچه په افغانستان باندې بندیزونه لګېدلي دي او د افغانستان شتمني د امریکا له لوري کنګل شوې د یو ډېر سخت اقدام ده چې اسلامي امارت ورته اوږه ورکړه او دغه معتادین چې په پولیسو خته کې پراته وو همدا ډول له نورو ولایتونو نورو سیمو څخه هم راټول شوي او د تداوۍ مختلفو مرکزونو ته لیږدول شوي دي. که له دې مرکې کوونکي څخه وپوښتل شي له دې مرکې څخه مو هدف څه ده؟ آیا دا غوره ده چې بیرته دغه معتادین هماغه ډول لکه پخوا چې و بیرته پرېښودل شي په لارو کوڅو کې د خلکو غلا وکړي، له جوماتونو د خلکو کورونو همدا ډول له دوکانونو څخه غلا وکړو د خپل یو کپ نشهیي لپاره
په ټولنه کې بې ثباتي خپاره کړي او همدا ډول خپله هم در په در وګرځي که نه دوی ونیول شي حتی که دوی زندان ته هم وړي وای د دې په نسبت چې دوی هلته په پولیس سخته کې د مړو په شکل پراته وای له دې څخه بهتره وه چې دوی په زندان کې واچول شي که چیرې دوی جوړ نه شو نو ټولنه به د دوی له شر څخه په امان وي همدا ډول هغه نامشروع تجارت چې له دغې موادو څخه په ټولنه کې موجود وو هم به پای ته ورسید خو الحمدلله دوی اوس په د تداوی په مختلفو مراکزو کې دي او دوی لپاره د تداوی یو ډېر ښکلی سیستم جوړ شوی ده دغه کسان له څو مرحلو څخه تیریږي لومړی دوی تثبیتیږي چې دوی آیا واقعا معتادین دي او که نه له هغې وروسته دوی له مختلفو مراحلو تیریږي دغه مراحل په داسې توګه ټاکل شوي هغه څوک چې له دغه روغتون څخه وځي بیرته یې د نشو ته د ورګرځېدلو امکان ډیر کم ده ځکه که چیرې دوی له روغتون څخه خارج او خپلو خپلوانو ته هم وسپارل شي له هغې وروسته هم د دوی څارنه کیږي که چیرې بیا دوی نشو ته بیرته مخامخ کړي وه د څو ورځو لپاره دوی زنداني کیږي او له هغې وروسته بیرته د نشهیي موادو د تداوی مرکزونو ته لیږدول کیږي تر څو یې هلته بیا تداوی وشي او له هغې څخه وروسته بیرته خپلې کورنۍ ته وسپارل شي موږ په څو دلایلو ویلی شو چې دغه کس چې دغه خبرې کوي د تخریب لپاره یې کوي نه دا چې یو پوډري او معتاد او غواړي خپل مشکلات تر چارواکو پورې ورسوي که ده غوښتل خپل مشکلات تر چارواکو ورسوي نو د په اسانۍ په هماغه روغتون کې چې دا بستر و تر چارواکو رسولی شو ځکه د هغه روغتون نظارت ته هر وخت چارواکي ورځي لومړی دغه کس ولې د مرکې پر مهال خپل مخ پټ کړی که چیرې دا له دې ویرې وي چې د اسلامي امارت د مجاهدینو له لورې ونه پیژندل شي نو دا معلومداره ده چې یو معتاد هیڅکله هم د دې په قصه کې نه ده چې دا پیژندل کیږي او که نه پیژندل کیږي او په دې قصه کې هم نه ده چې دا زندان ته وړل کیږي یا څه ورسره کیږي بلکې یوازینۍ هیله یې د خپل نشهیي موادو پوره کول وي چې څه ډول خپل ځان خمار کړي بل که ورته وګورو دغه شخص په داسې ډول خبرې کوي چې ډېر مسلکي نفر معلومیږي حتی د خبرو طرز یې هم د معتادینو خبرو طرز ته نه ده ورته که موږ وګورو د معتادینو د خبرو طرز یو ځانګړی طرز وي او د شخص دغه خبرې د معتادینو په طرز هم نه دي برابرې او داسې مسلکي غږیږي چې له روانشناسۍ نیولې د انسان تر شخصیته پورې په دې اړه خبرې کوي چې له دې څخه معلومیږي دا یو ډېر مسلکي کس ده او یو بېسواده معتاد نه ښکارېږي همدا ډول هغه ساحه چې عکاسي پکې شوې ده د عکاسۍ شاته ځینې نفر ښکاري په داسې ډول چې ښودل کېږي چې هغه کسان پوډریان او معتادین دي او راټول شوي دي د ویډیو په پای کې دغه نفر ښکاري چې هماغې لوري ته روان ده او هغې ډلې سره یو ځای کېږي او که چیرې واقعا دغه کس معتاد وه او دغه کسان چې دلته ناست دي معتادین دي لومړی خو معتادین د اسلامي امارت د ځواکونو لوري په ټول کابل ښار کې راټول شوي او د معتادینو د درملنې مراکزو ته لیږدول شوي دي دوهم ولې دا عکاسي په داسې ډول شوې ده چې دغه ساحه په مکمل ډول ښکاره نه شي او یوازې دغه نفر پکې ښکاره شي که چیرې دغه کس دغه خبرو څخه مطلب تخریب نه وي نو ضرور دغه کس د مخدره موادو د خرڅونکو له ډلې څخه ده او دغه انسان هیڅکله یو معتاد نه ده چې یوازینۍ هیله یې خپله نشه کول او ګېډه مړول وي په همدې ډول که وګورو د معتادینو د درملنې پروګرام څو ورځې مخکې پیل شوی ده او که چیرې دغه شخص د معتادینو له جملې څخه و او هلته د معتادینو د درملنې مرکز ته وړل شوی و نو څنګه دومره ژر له هغه مرکز څخه راووت او د هغه مرکز له حالاتو څخه په داسې ډول خبر ده چې ګواکې د هلته وخت تیر کړی او له دغه مرکز څخه بیرته راوتلی او بیا یې نیشه کولو ته مخه کړې ده نو بیاناً ویلی سو چې د اسلامي امارت له لوري د معتادینې دغه د درملنې پروګرام په ډېر ښه توګه پر مخ ځي او دغه کار یو داسې کار ده چې تیر حکومت سره له ډېرو مرستو او پیسو ونه کړ بلکې اسلامي امارت په ډېر لږو امکاناتو دغه کار وکړ نو له همدې امله دوی غواړي دغه کار بدنامه کړي د خلکو پر مخ کې کم اهمیته کړي نو اسلامي امارت نه ده ملامته چې دغه رسنۍ یې بلاک کړي دي ځکه دوی د منافقت څخه کار اخلي او هغه څه چې حقیقت د هغه نه خپروي نو له همدې امله غواړو د نستو نادري پولیس سخته کتاب چې د پوډریانو معتادینو په اړه پکې ډېرې عجیبې او غریبې کیسې راغلي غواړو د هغې ځینې مهمې برخې درته په آینده ویډیوګانو کې ولرو د دې لپاره چې پوه شو د جمهوریت په دوران کې د معتادینو مافیا تر شا څوک و